السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قرآن کتونکو یو ملګری پوښتنه کړې دو چې دغه درود شریف یا ذکر اذکار کول بغیر د اوداسه نه چې یو انسان بې اودسه وي، آیا په دغسې صورت کې دغه انسان دغه مسلمان درود شریف او ذکر اذکار کولی شي که نه؟ ګران کتونکو، اودس ډېرې زیاتې فایدې دي او هر یو مسلمان لا دا پکار دی چې هغه سحر مونځ ته راپورته شي او هغه چې هر اندام اودس وکړي، نو هغه مکمل ورځ پکار دی چې په اودس کې تېره کړي. او د دې یو فایده دا ده چې کله یو انسان هغه 24 غنټې په اودس کې یا زیاتر چې هغه په اودس کې ګرځېږي، نو دا خبره د تجربې نه ثابت تو چې په داسې انسان باندې بیا سحر او جادو اثر نه کوي. نو دا غوره او بهتره خبره ده چې دغه مسلمان چې کوم درود شریف وایي یا ذکر او اذکار کوي، چې دغه مسلمان په حالت ته اودس کې وي. خو که چېرته داسې صورت راغی، داسې حالات راغلل چې په دغه حالاتو کې یا په دغه صورت کې دغه مسلمان بې اودسه دی او د زړه وغوښتل د ده عشق او مینه محبت و چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک باندې زه درود شریف فرمایم، نو علماء کرامو د دغه خبرې اجازت ورکړی دی چې بالکل دغه مسلمان سړی بې اودسه بغیر د اودسه د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک تذکره او ذکر کولی شي او په هغه باندې درود شریف ویلی شي. او د دې نه سوا چې څومره اذکار دي، څومره ذکرونه دي، دغه تمام ذکرونه یو مسلمان سړی بغیر د اودسه ویلی شي. خو غوره او افضله او د احتیاط نه ډکه خبره چې کومه ده هغه دغه ده چې دغه انسان په اودس کې وي او هغې نه وروسته دغه درود شریف یا ذکر اذکار ووایي. او که چېرته داسې ونه شول، یو انسان بې اودسه دغه درود شریف او ذکر اذکار وکړل، نو په دغه صورت کې دې څه ګناهګارېږي نه، بلکې د ته په دغه عمل باندې ثواب میلاویږي، د ثواب نه نه محرومه کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.